سلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه او جوړ بوی. ملګرو، نن به زه تاسو ته ښایم چې د امازون سیلر سینټر اکاونټ به موږ څنګه جوړوو او د امازون اکاونټ ته موږ څه ډاکومنټس ته ضرورت لرو. نو انشاءالله ویډیو تر پایه پورې وګورئ، په هر څه به پوه شئ. نو اول راځو د ډاکومنټس په باره کې چې امازون ته موږ کوم ډاکومنټس ته ضرورت لرو. نو امازون ته موږ دې څلورو ډاکومنټس ته ضرورت لرو. نو دا به انشاءالله یو په ډیټیل سره موږ تاسو ته ښایو. اول چې کوم دی جیمیل اکاونټ. جیمیل اکاونټ که ته غواړې چې امازون سیلر اکاونټ جوړ کړې، اول باید تا سره جیمیل اکاونټ وي. جیمیل اکاونټ نن سبا د هر چا سره وي، خو که غواړې چې امازون ته اکاونټ جوړه کړئ نو بهتره دا ده چې تاسو نوی جیمیل اکاونټ جوړ کړئ، چې هغه به موږ انشاءالله تاسو ته دا ویډیو کې ښایو څنګه به تاسو د جیمیل اکاونټ جوړوئ. او دویم چې کوم دی identity card or residency proof card or passport. دا دوه چې کوم دی دا یو ده. identity card ته وایي چې کوم ستا سره وي، په کوم ملک ته وي، هغې ته شناختي کارډ هم وایي، ID کارډ هم وایي، residency proof هم وایي، identity card هم ورته وایي. نو که دا نه وي د سره، که تا سره پاسپورټ وي نو بیا هم ممکنه ده چې تا امازون اکاونټ جوړ کړې. نو دا درو کې باید تا سره یو وي، که تا سره پاسپورټ وي یا تا سره ID کارډ وي یا تا سره ریسیډنسي پروف وي. او دریم چې کوم دی بینک ډیبټ کارډ اور کریډټ کارډ. یا باید تا سره ډیبټ کارډ وي یا کریډټ کارډ. هلته امازون کې لیکلی چې ته کریډټ کارډ ورکه، خو ته ډیبټ کارډ هم ورکولی شي. نن سبا د هر چا سره ډیبټ کارډ دي، کریډټ کارډ یې د زیاتره خلکو سره نشته، نو ډیبټ کارډ هم ورکولی شي، څه مشکل نشته. او څلورم چې کوم دی ټلیفون نمبر. ټلیفون نمبر که غواړئ چې تاسو امازون اکاونټ جوړ کړئ نو باید تا سره یو خپل ټلیفون نمبر وي چې هغه کې به تا ته میسیجونه راځي د امازون طرفه. نو چې خپل نمبر وي بهتره ده. نو که تاسو غواړئ چې د امازون اکاونټ جوړه کړئ، که هغه د USA اکاونټ وي یا د امریکې اکاونټ وي، امریکې USA یوه خبره ده، یا د کینیډي اکاونټ وي یا د UAE اکاونټ یا د سعودي عربي اکاونټ وي یا د پاکستان وي. پاکستان کې خو فی الحال اوس نشته امازون، خو ځینې اکاونټ ته جوړولی شي. نو دې څلورو سمنو ته ضرورت دی. که دا څلور شیان تاسو سره وي نو تاسو اکاونټ جوړولی شئ. اول به لاړ شو ګوګل ته او وبګورو چې امازون په کومو ملکو کې کار کوي. نو ګوګل کې به امازون ایکسپټډ کنټریز ټایپ کړئ یا به ولیکئ. دا مو چې کله ولیکلو نو لاړ به شئ countries accepted for seller registration ته، باندې کلیک وکړئ. بیا به لاندې لږ لاړ شئ. دا ټول ملکونه چې کوم دي په دا کې امازون کار کوي. نو چې کوم ملک کې تاسو اوسیږئ نو خپل ملک مو دا کې وګورئ. مثال افغانستان کې امازون کار کوي. نو که تاسو سره د افغانستان ID کارډ وي یا پاسپورټ وي نو ته خپله امازون سیلر اکاونټ جوړولی شي. داسې نور ملکونه هم لکه سعودي عربیه او داسې پاکستان به هم کې وي. پاکستان هم کې ده، عمان، UAE، دغه دبی. نو په کوم ملک چې وای نو دلته یې کتلی شئ. په دا ټولو ملکو کې تقریبا 200 ملکونه دي په دا کې امازون کار کوي. نو که تا سره یا ID کارډ وي یا پاسپورټ وي نو ته امازون سیلر اکاونټ جوړولی شئ. نو راځئ چې لاړ شو چې امازون سیلر اکاونټ جوړ کړو. لاړ به شئ ګوګل ته. ګوګل کې به امازون سیلر اکاونټ ټایپ کې. دلته کې دوه رقم ته دی، یو امازون سیلر سینټر اکاونټ .com دی، دا دی امریکې دپاره دی، USA دپاره. او بل دی امازون سیلر سینټر اکاونټ .ae، دا دی UAE دپاره، دا دی دبی دپاره. نو مونږ به کومه جوړو؟ مونږ به د دبی اکاونټ جوړوو. نو که ته غواړې چې د امریکې اکاونټ جوړ کړې یا د USA اکاونټ جوړ کړې نو دلته کلیک وکړئ. .com چې وي هغه د امریکې وي، او .ae چې وي هغه د UAE وي. په دبی مشهور دی که څوک یې نه پېژنئ.
نو دانی به کلیک وکړو بیکم ان امازون سیلر او کتا سره اکاونټ وی اوله نه نو لوګن نه کلیک وکړئ د لوګین ده کتا سره اکاونټ نه وي کته یې نه ووي او اکاونټ جوړوي نو ساین اپ دا ګوره ساین اپ نو دلته وګوره کتا سره اکاونټ وي دلته خپل ایمیل پاسورډ ورکړه نو ته به خپل اکاونټ کولاو شي نو کتا سره اکاونټ نه وي نو لاندې به راشئ کریټ یور امازون اکاونټ یا نیو ټو امازون مطلب ته نو امازون ته نو ته اکاونټ جوړوي نو کریټ یور امازون اکاونټ دانی بو کلیک وکړئ کله چې کلیک وکړو نو دلته به راشي چې یور نیم چې تا خپله نامه پاسپورټ کې یا آی ډي کارډ کې شناختي کارډ کې چې کومه نامه وي هغه نامه به دلته ورکړئ بله نامه نه هر یو حرف باید یو شان وي نو دلته به ایمیل ورکړئ نو موږ سره ایمیل نشته نو ډېر ملګري تپوسونه کوي چې ایمیل به څنګه جوړوي نو اول به لاړ شو ایمیل به جوړ کړو ایمیل جوړولو طریقه اسانه ده لاړ به شئ ګوګل ته ګوګل کې به ولیکئ جیمیل ساین اپ یو جیمیل لوګن وي یو جیمیل ساین اپ وي جیمیل ساین اپ کلیک چې کلیک دی په وکړو نو دلته به راشئ کریټ ا جیمیل اکاونټ مطلب زه جیمیل اکاونټ جوړوم دا نه به کلیک وکړئ بیا به د سور ګورئ د سور کریټ ان اکاونټ دا نه به کلیک وکړئ نو دلته به راشي دلته به ته جیمیل اکاونټ جوړ کړي د امازون دپاره ښه اوس ستا نامه څه ده مثال زما نامه ده حبیب فرست نیم حبیب ده سیکنډ نیم مطلب دویم نوم یا لاست نیم حبیب الله نو دلته به ته خپل جیمیل ته نامه یوه نامه انتخاب کړې یوزر نیم نو دا یوزر نیم به وګورو چې دا شته که نه شته HABIB دا یوزر نیم کسه دا وګورئ دا نشته نو دلته به مونږ اوس بل یوزر نیم دغه ده دلته اویلیبل دلته شته دلته ته ښیي چې دا یوزر نیم یې اویلیبل دی شته نو مونږ به کوم یو سلیکټ کړو مونږ به دا یو سلیکټ کړو نو زه به دې نه نو دا مو چې سلیکټ کو نو دا مو چې انتخاب کو نو لاړ به شدلې پاسورډ ته خپل پاسورډ جوړ کړه چې کوم ورکوې زه خپل پاسورډ ورکوم دلته به دوباره ورکې تکرار به کې خپل پاسورډ دلته چې دا نه کلیک وکړې شو پاسورډ دلته به تا پاسورډ ښایي نو دلته خپله نامه شوه فرست نیم کې اوله نامه حبیب دویمه نامه الله دلته به یوزر نیم سلیکټ کې بیا نه پسې پاسورډ دلته به تکراري پاسورډ ورکې نو نیکسټ دلته خپل تلیفون نمبر دکه ته ورکوي که نه یې ورکوي ستا خوښه ده که غواړې چې اکاونټ دې ډېر صحیح وي څوک یې هیک نه کړي نو تلیفون نمبر به صحیح وي نو لاړ به شې دلته منت دایته به ستا پیدایش به دلته ورکې دلته به خپل جینډر سلیکټ کې میل فیمیل میل دی نارینه‌و دپاره وي فیمیل ښځینه‌و دپاره نو نیکسټ بیا به لاندې راکوشئ آی ایګري
نو زمونږ اوس د جیمیل اکاونټ جوړه شوه. نو مونږ به اوس لاړ شو دلته به د خپل جیمیل اکاونټ خلاص کو. اخی طرف ته به لاړ شئ، د جیمیل نه به کلیک وکړئ. داس کې به د خپل جیمیل اکاونټ وګورئ چې خلاصیږي که نه خلاصیږي. مثال ایډ انادر، دلته به خپل جیمیل اکاونټ چې کومه جوړه وه ایچ یو زه یې وګورم چې یوزر نیم یې څه و. HU5441257@gmail.com. next دلته به خپل پاسورډ چې تا کوم پاسورډ اول ورکړی و هغه پاسورډ به دلته ورکړې. دلته به اوس جیمیل خلاص شي. دغه ده زمونږ جیمیل اکاونټ جوړه شوه. اوس به لاړ شو امازون ته. امازون کې به اوس خپل اکاونټ جوړ کړو. سیلر سنټر دا امازون ده. دلته به اوس حبیب الله ایمیل بی ایچ یو 5441257@gmail.com. دلته به خپل پاسورډ ورکړئ چې کوم پاسورډ دی. نیکسټ اوس به زمونږ ایمیل ته یو او ټي پی لاړ شي، ون ټایم پاسورډ. هغه به مونږ دلته ورکو. لاړ به شو ایمیل ته واپسې. دا زمونږ ایمیل ده، دغه ده. امازون دی طرفه مونږ ته یو کوډ راغلی، باندې به کلیک وکړو. د او ټي پی ده دا کسه، دا وګوره دا او ټي پی ده 3400. دا به مونږ کاپي کو، رایټ کلیک به په وکړې بیا کاپي. بیا به لاړ شئ امازون ته. دلته به پاسورډ ورکړئ، رایټ کلیک وکړئ، پیسټ، کریټ یور امازون اکاونټ. welcome, here is what to expect. چې هر غلاست. نو لاندې به لاړ شو. دا وګورئ لاندې begin مطلب سٹارټ شروع کړئ. begin دا به مونږ شروع کو. اوس بزنس لوکیشن دا ډېر مهم دی. که ته غواړې چې کوم ملک کې مثال ته غواړې ملک په یو ای کې په یو ای کې بزنس هم په یو ای کې اکاونټ هم جوړ کې. دلته بتاو کوم وطن سلیکټ کې یا کوم کنټری سلیکټ کوي. یو ای ای بزنس لوکیشن هغه لوکیشن چې کوم ځای کې ته اوسېږې. نو زه اوسېږم په دوبۍ کې مثال. دلته به زه دوبۍ سلیکټ کوم یا به دوبۍ انتخاب کوم. دا یونایټډ عرب اماراتس. اوس بزنس ټایپ کوم رقم ته بزنس ده. سټیټ اون بزنس ده، پبلیکلی بزنس ده، پرایویټلی بزنس ده، کوم یو بزنس ده. خو مونږ دلته دا درې نه سلیکټ کوو، دا درې نه انتخابوو. مونږ لاندې لاندې راځو. نن آی ایم ان انډیویجوال. دا مطلب چې زه بېله کس یم، یو خاص کس یم. زه نه بزنس لرم نه بل څه لرم، زه یو کس یم بس. نن آی ایم ان انډیویجوال. دا دوه کې به ډېر په غور سره دا دوه سلیکټ کوئ. یو د بزنس لوکیشن چې کوم ځای کې ته اوسېږې.
نو دلته چې ته اوسېږې په دوبۍ کې دوبۍ لوکیشن به ورکوې، که ته پاکستان کې اوسېږې پاکستان به ورکوې. دا هغه بزنس لوکیشن ده. او بل دی بزنس ټایپ. بزنس ټایپ کې تقریبا څو رقم ته کېدي؟ 1 2 3 4 5 6. ته به د خیري چې کوم یو دی نن آمن انډیویژوال دا به انتخابوې. د نوره دی بل چا دپاره دي، څوک چې بزنس لري، څوک چې خپله کمپني وي، نو دې دپاره ده. نن آمن انډیویژوال دا یو بو انتخاب کې. اوس به لاندې راشې، دلته به خپل نوم بیا ورکې. بیا به دلته کلیک کې I confirm my business location and type are correct. دا بیا کلیک وکې. بیا به لاندې راشي agree and continue. دا نه به کلیک وکې. انټرنیټ لږ سلو دی. نو اوس فرست نیم دی حبیب، لاست نیم دی الله. میډل نیم که ستا خوښه ده که ورکوې که نه یې ورکوې، خو ډېر وخت نه وي میډل نیم. فرست نیم ورکوې بس لاست نیم حبیب الله، یا داسې بل نوم مثال محمد الله. محمد بدلته ولیکې، الله بدلته ولیکې. اوس دا بیا ډېر مهم دی کنټري اف سټیزنشپ. کوم ملک چې ته اوسېږې، کوم ملک ستا سره هوایي یا آی ډي کارډ یا شناختي کارډ وي، نو هغه ملک به ته دلته انتخاب کې. دا کې ډېر خلک پوښتنې کوي چې دا کې به ته ستا چې کوم ملک وي، ستا چې کوم ملک پاسپورټ در سره وي هغه به ورکوې. خو نه، دلته کې هسې نه ده. دلته چې ته کوم ملک کې اوسېږې، د کوم ملک آی ډي کارډ یا شناختي کارډ یا هوایي کوم ملک چې در سره وي هغه به ورکوې. پاسپورټ به نه ګورې خپل چې تا کوم پاسپورټ ده، ته به آی ډي کارډ ګورې چې تا آی ډي کارډ د کوم ملک دی. مثال زه په دوبۍ کې اوسېږم، زما سره زه افغانی یم یا پاکستانی یم، زه په دوبۍ کې اوسېږم، نو زه به دلته دوبۍ سلیکټ کوم، پاکستان افغانستان به نه سلیکټ کوم. یا زه په US کې اوسېږم، امریکا کې اوسېږم، زما سره پاسپورټ د افغانستان یا د پاکستان دی یا د UAE پاسپورټ دی، نو زه به دلته US سلیکټ کوم، ځکه زما سره آی ډي کارډ یا شناختي کارډ دی US والا دی، امریکې والا ده. نو دلته به موږ سلیکټ کړو UAE. دا یوګانډا شو. دلته به موږ څه سلیکټ کړو UAE، ځکه چې موږ UAE کې اوسېږو او زما سره آی ډي کارډ د UAE ده. اوس دلته دا کنټري اف برث چې ته کوم ملک کې شوی، کوم ملک کې پیدا شوی، دا هم دومره مهم نه ده، خو بیا هم مثال ته اوسېږي په UAE کې، په دوبۍ کې، او پیدا شوی په افغانستان کې یا پاکستان کې، نو دلته به افغانستان ورکې. زه په افغانستان کې پیدا شوی یم. او بیا چې کوم دا ډیټ اف برث، پیدایښت د څو دی، نو دلته په خپل پیدایښت چې ستا کوم پیدایښت په پاسپورټ یا په آی ډي کارډ کې دی، هغې سره به یو شان باید وي، هغې نه باید بدل نه وي. که هغې نه دې بدل ورکړو نو اکاونټ دې بیا اپروو کېږي نه. ما پیدایښت 1998 اوله میاشت اول تاریخ. نو دا ځای کې به ډېره توجه کوئ. دا ځایو کې اول چې کوم دی فرست نیم حبیب، میډل نیم دومره ضروري نه دی. بیا به لاړ شئ لاست نیم ته، لاست نیم کې به الله ولیکئ. او بیا چې کوم دی کنټري اف سټیزنشپ، دا نه مه پوهېږئ انشاءالله. دې ته چې پوه شوي وئ، که پوه شوي نه وئ بیا هم کمنټ هم کولی شئ، پوښتنه هم کولی شئ. نو بیا کوم چې دی کنټري اف برث، چې کوم ملک ته پیدا شوی، بیا دا ډیټ اف برث پیدایښت. نو بیا به لاندې راشئ آیډنټیټي پروف. وګوره دلته اوس تا نه پوښتنه کوي
چې ستا سره کوم آی ډي کارډ یا شناختي کارډ شته که نه مونږ ته یې دلته ثبوت وښیه. نو دلته به ته ثبوت د کوم ملک وښیې چې کوم ملک دې دلته ورکړی وي دا ځای کې. که دلته ته افغانستان ورکړی وي نو دلته به ته د افغانستان آی ډي کارډ ورکوې. که دلته ته پاکستان ورکړی وي دلته به پاکستان آی ډي کارډ ورکوې. او چونکې مونږ دلته اوس یو ای ورکړی دی نو دلته به مونږ یو ای ورکوو. د یو ای کوم آی ډي کارډ یا شناختي کارډ وي دلته به ورکوو. کنټري آف ایشو کوم ملک تا ته د آی ډي کارډ درکړی ده. خو مونږ دلته یو ای سلیکټ کړی و انتخاب کړی و نو دلته به مونږ یو ای انتخابوو. دې دوا کې چې پوه شوی به وای. دلته اوس وګوره جی سی سی نیشنل آی ډي اور یو ای ریسیډنس آی ډي وګوره دلته اوس دلته ته ولیکل چې یو ای ریسیډنس آی ډي ورکړه. که دلته ته افغانستان ورکړی و نو دلته به بیا ستا نه افغانستان آی ډي کارډ یا شخصي کارډ پوښتنه کوله. خو دلته مونږ اوس یو ای ورکو دلته به یو ای وي زمونږ سره آی ډي کارډ وي دلته به مونږ آی ډي کارډ ورکوو. دلته به اوس زمونږ آی ډي کارډ نمبر ورکو. آی ډي کارډ نمبر ستا په هواییه یو وروستنی طرف یو مخکینی طرف کې وګورئ هغه کې به ستا هوایي نمبر وي. هوایي نمبر یا د تلیفون نمبر مونږ به دلته په ویډیو کې تاسو ته نه ښیو ځکه چې دغه نه وي ښه. خپل آی ډي کارډ نمبر یا د تلیفون نمبر په ویډیوګانو کې بالکل مه ښایئ. زه اوس دلته خپل آی ډي کارډ نمبر ورکوم. او دلته زه د ډیټ اف ایکسپایري چې کوم تاریخ نه زما آی ډي کارډ ختمیږي هغه به زه دلته ورکوم. زما آی ډي کارډ ختمیږي 13 تاریخ پنځم 2023 نو دا به دوباره چیک کې چې هر څه صحیح دي نه دي صحیح ځکه دا ډېر مهم معلومات دي. اوس به لاندې راشو دلته اوس وګوره ریسیډنشل اډرس دا هم ډېر مهم دی. امازون اکاونټ کې چې کوم شای ته ورکوئ نو ډېر په توجه سره به ورکوئ. اوس ریسیډنشل اډرس دا اډرس به هغه اډرس ورکوي چې ستا بینک سټیټمنټ کوم ستا بینک سټیټمنټ کې دا بینک کارډ کې مثال ستا بینک کارډ کې کوم اډرس چې تا ورکړی وي یا بینک سټیټمنټ هغه اډرس به دلته ورکوي ځکه دا بیا ګوري ستا بینک سټیټمنټ ګوري چې ته هلته کې کوم اډرس ورکړی بیا دلته کې ستا امازون اکاونټ ګوري دلته کې ته کوم اډرس ورکړی دی دلته کې به ته هغه اډرس ورکوي چې کوم تا بینک سټیټمنټ کې وي. نو ته به ول نه بینک سټیټمنټ یا به بینک نه رابسلی وي یا به ته خپل ایپ کې وګورې چې ستا کوم اډرس ده. نو دلته کې مونږ سره اډرس شته زمونږ اډرس دی کومه سیټي ده کومه سیټي کې اوسېږې دلته کې خپل سټریټ نمبر سټریټ نامه که سټریټ نامه وي
دلته کې بار څخه توجه سره ورکوئ چې بیا مو اکاونټ اپروف شي. نو انشاءالله ویډیو چې تاسو کله وګورئ نو په هر څه به پوه شئ تر اخره پورې. دلته کې به اوس ته چې کوم یو خاص ډسټریکټ وي، مثال دلته به ته خپل ډسټریکټ وګورئ ته کوم ډسټریکټ دی. دلته کې به اوس خپل ډسټریکټ پیدا کوئ. دا لږ مشکل وي خو لږ صبر وکړئ، هر څه ته به صبر کوئ. په اردو کې متل دی چې صبر کا پل میٹھا ہوتا ہے. نو ډېر صبر ډېر زیات صبر به کوئ. دلته کې به خپل ځای پیدا کړئ. مثال العين دلته کې الداهر. ملګرو کله مو چې د ادرس ورکو هر څه مو سم ورکړل، ما مخکې هم ویلی چې ادرس باید ستا د بینک سټیټمنټ ادرس یو شان وي، کنې بیا اکاونټ نه اپروف کیږي. نو اوس به راشو لاندې خپل نمبر به ورکو. دلته ته دوه اپشن لرې، که ته غواړې چې تا ته میسیج وشي نو دا ته کلیک کولی شي، دا یو ته انتخابولی شي. که غواړې چې تا ته کول وکړي یا تلیفون وکړي نو ته دویم، خو بهتره دا ده چې تاسو دا انتخاب کوئ. نو اوس مونږ به لاندې راشو خپل نمبر به ورکو. دا نمبر به مونږ پټوو ځکه چې دې خیال ښه نه وي. نو دلته اوس مونږ خپل نمبر ورکو، دا به مونږ اوس ویریفای کوي چې دا نمبر زمونږ ده که نه. نو دلته به اوس ته خپل غواړې چې تا ته ایس ایم ایس په کوم لینګویج یا په کومه ژبه راشي نو انګلیش. اوس به دلته مونږ سینډ ایس ایم ایس ووایو. دلته به اوس مونږ ته یو ایس ایم ایس راشي 1 ټایم پین، هغه به اوس مونږ دلته ورکو. دا لږ ټایم نسی تقریبا داسې یو څو سیکنډه. نو دلته مونږ ته ایس ایم ایس راغلو، د هغه د په څو سیکنډو کې د ایس ایم ایس 1 ټایم پاسورډ به بیا دلته ته ورکې یا 1 ټایم پین. دلته به اوس مونږ ویریفای کو. نو زمونږ نمبر ویریفای شو. دلته به اوس مونږ لاندې راشو، نیکسټ نه به کلیک وکړو. نو دلته اوس وګوره، دلته اوس تاسو پاس کتلی شي سیلر انفارمیشن د نه ټیک وشو، دا خلاص شو. د نه بعد اوس بیلینګ چې بیلینګ هم پوره کوي، اینه بعد بیا سټور ده چې سټور هم پوره کوي، بیا ویریفای ده، بس بیا خلاص شو. بس یو څو سټیپه دي، بس لږ تکلیف دی، لږ صبر دی بس. اوس دلته وګوره منتلی سبسکریپشن فی، دلته یې داسې لیکلی دي چې که ته غواړې چې په یو اے ای کې یا په سعودي عرب کې یا په ایجپټ کې ته خپل اکاونټ خلاصه کړې نو انې منتلی فیس نشته، مطلب د میاشتې روپۍ نشته. نو که ته غواړې چې نورو ملکو کې خلاصه کې، یو ایس اے کې، کاناډا کې، نور کې، نو د میاشتې تقریبا 19.99 یو ایس ډي مطلب ډالر فی ده، خالي د یوه میاشتې. نو دا به هره میاشت تاسو نه کټېږي. نو که ته غواړې چې یو اے ای کې یا سعودي عرب کې یا ایجپټ کې خلاصه کې نو
هیڅ مشکل نشته، هیڅ فیس نشته. نو دې ملکونو نه علاوه درو ملکونو نه علاوه په نورو ملکو کې به ته د میاشتې فیس پرې کوې. نو اوس موږ لاندې راځو خپل د بینک اکاونټ ډیټیلز ورکوو. اوس دلته کریډټ کارت نمبر ما مخکې هم ویلي چې کریډټ کارت به دلته به کریډټ کارت لیکلی وي، خو ته د ډیبټ کارت نمبر هم ورکولی شې، څه مشکل نشته. دلته به اوس موږ د خپل د ډیبټ کارت، ما سره هم ډیبټ کارت د کریډټ کارت نشته، د خپل ډیبټ کارت نمبر ورکم. د ډیبټ کارت نمبر چې کوم دا به ستا په کارت لیکلی وي په وروستنۍ یا مخکینۍ طرف باندې. نو دا اوس موږ دلته ورکوو. ویډیو لږه اوږده شوه، بخښنه غواړم، خو هر څه انشاءالله په هر څه به تاسو پوه شوي وئ. هر څه په غور سره ورکوئ. نو اوس به موږ دلته ورکو ایکسپایری ډیټ، چې ایکسپایری ډیټ یې ستاسو په کرډ باندې لیکلی وي. دلته به اوس موږ ایکسپایری ډیټ ورکو. نو اوس چې کوم دی دلته کارډ هولډرز نیم چې کرډ د چا په نامه ده هغه هم په کرډ باندې د پاسه لیکلی وي چې د چا په نامه کارډ وي. دلته اوس موږ هر څه ورکړل. نو اوس به موږ لاندې لاړ شو، نیکسټ باندې به کلیک وکړو. دلته که تاسو کریډټ کارت نمبر ورکو، دلته ایکسپایری ډیټ، دلته کار هولډرز نیم چې د کارډ چا په نامه ده. اوس نیکسټ باندې موږ کلیک کوو. اوس کسه دام خلاص شو، تاسو پاس کتلی شئ چې بیلینګ هم خلاص شو، سیلر انفارمیشن هم خلاص شو. اوس زموږ سره د سټور، اوس دلته ته سټور نیم، ته سټور ته مثال ته خپل دکان ته کومه نامه ورکوې. که ته غواړې چې دکان ته کومه نامه ورکړې ته یې ورکولی شې. مثال زه خپل دکان ته نامه ورکوم اوریون اکسیسری شاپس، اوریون شاپ، یا داسې بس اوریون شاپس. دا زما د سټور نامه شو. اوس به دلته وګورو چې دا اخلي که نه یې اخلي، او دا اویلیبل ده. که دلته ته نامه ورکې هغه نامه الریډي وي او الریډي کې وي په امازون کې، نو دلته به تا ته ان اویلیبل ولکې، دلته به داسې سور وي. نو مخه پکې که سور هم شي، دلته بیا ستاسو نامه بدله کړئ، بله نامه ورکړئ، نو هېڅ مشکل نشته. اوس دلته وګوره زما شین شو، که تاسو ته سور راشي نو مطلب ستاسو سټور نامه بدله کړئ. اوس به لاندې راشو. دلته یې چې do you have universal product codes یا UPC for all your products. دا باندې به تاسو نه پوهېږئ، خو چې کله امازون لږ زده کړئ نو دا باندې به پوه شئ. دلته تاسو ته یې چې تاسو را UPC د یو کوډ ده، هر یو پروډکټ په امازون کې خپل کوډ لري. دا تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو را دا کوډ شته که نشته. نو موږ ورته وایو چې موږ سره نشته، ځکه موږ نوي امازون ته یو. کله چې ته امازون اول نه دې زده وي، زده کړی دی وي، تا سره بارکوډ یې وي، نو ته یې هم کلیک کولی شي. خو اوس موږ فی الحال نو، بهتره دا ده چې تاسو نو انتخاب کوئ. او بل چې کوم دی دویم سوال، are you the manufacturer or brand owner or agent or representative of the brand for any of the products you want to sell on Amazon. دلته اوس دا یی چې آیا تاسو دغه پروډکټ چې کوم تاسو امازون کې خرڅوئ دا تاسو خپله جوړوئ یا تاسو سره برانډ شته نشته. دلته موږ سره هېڅ هم نشته، ځکه موږ نوي یو امازون ته. نو دلته به اوس موږ نو باندې کلیک وکړو. اور وخت تاسو دلته نو انتخابوئ، ځکه دلته کې که تاسو یس انتخاب کوئ بیا یس انتخاب کوئ، دلته بیا تاسو سره نورې پوښتنې هم کوي. نو بهتره دا ده چې تاسو نو انتخاب کوئ. نو اوس موږ لاندې راشو، نیکسټ باندې به کلیک وکړو.
اوس به دلته موږ ته هر څه راشي، کوم انفارمیشن معلومات چې کوم ورکړي دلته به اوس هر څه موږ ویریفای کوو. پوه شوئ؟ دلته وګورئ نامه، حبیب الله، ډیټ اف برث، کنټري اف برث، کنټري اف سټیزنشپ، دلته دا هر څه موږ ورکړي وو. نو دلته موږ اوس دوباره به موږ ګورو چې د هر معلومات صحیح دي که نه دي صحیح. نو لاندې به راشو موږ، دلته اوس لیکل دي جی سی سی نیشنل آی ډي اور یو ای ریسیډنسي آی ډي پروف. دلته به موږ اوس د خپل شناختي کارت یا د آی ډي کارت دلته موږ اوس عکسونه ورکوو یا تصویران ورکوو. نو اول چې کوم دی اپلوډ فرنٹ سایډ، اول به موږ مخکینی طرف ورکو. دلته اپلوډ نه مو کلیک وکړې، بیا به لاړ شي کنټینیو. دلته به اوس خپل چې کوم تا سره د آی ډي بیک فرنٹ دلته به اوس اپلوډ شي. اوس به لاړ شو لاندې اپلوډ بیک سایډ، اوس ورستنی طرف کنټینیو کویک اکسس. لاندې به اوس مونږ راشو خپل ورستنی طرف به ورکو. دا هم چې کله اکسپټ شي بس دا خلاص شو. اوس به مونږ لاندې راشو خپل پروف اف اډرس. دلته به اوس تا ته آپشن راشي، ستانه پوښتنه کوي چې دلته ته خپل ثبوت ورکړه چې ته رښتیا په دا ځای کې اوسېږې که نه اوسېږې، کوم اډرس چې تا ورکړی دی. نو دلته که ټلیفون بیل هم ورکولی شي، اډرس الکټریسټي بیل هم ورکولی شي، ګیس بیل هم ورکولی شي، کریډټ کارت سټیټمنټ هم ورکولی شي، بینک اکاونټ سټیټمنټ هم ورکولی شي. نو مونږ سره اوس ډیبټ کارت ده، ځکه مونږ سره دا درې سامان نشته. که تاسو سره کوم د درې سامان وي، خو بهتره ده تاسو بینک اکاونټ سټیټمنټ ورکړئ، ځکه انې اډرس هر څه لیکلی وي نو اکاونټ بیا زر اپروف کیږي. بینک اکاونټ سټیټمنټ دلته بوس اپلوډ ډاکومنټس کنټینیو. مونږ به لاړ شو اوس دلته به خپل بینک اکاونټ سټیټمنټ ورکوو. بینک اکاونټ سټیټمنټ که د شپږو میاشتې یا د پنځو میاشتې یا د درو میاشتې یا د دوو میاشتې مشکل نشته. نو هر څه خلاص شول. اوس به مونږ لاندې نیکسټ باندې به کلیک وکړو. دلته اوس وګوره، thank you for sharing in your information. We have received your information and may reach out to you for further clarification within 2 business days. دلته اوس داسې وایي چې موږ ته ستاسو معلومات راورسېدل، هر څه راورسېدل، ډاکومنټس راورسېدل. نو موږ تقریبا 2 business days مطلب 2 ورځې به موږ نسو. 2 ورځو کې دننه موږ تاسو ته ایمیل کوو چې اکاونټ مو اپروو شو نه شو اپروف. نو دلته 2 ورځې لیکي، خو په 1 ورځ کې یا داسې کله کله په 2 غنټو کې هم ویریفای کوي اکاونټ. نو انشاءالله زه به تاسو ته ښایم چې زموږ اکاونټ ویریفای شو نه شو ویریفای. نو ملګرو موږ ته اوس د امازون طرفه یو ایمیل راغلی دی. نو راځئ چې وګورو. نو لاړ به شئ خپل ایمیل ته. ایمیل کې اوس وګورئ دا امازون سرویسز، دا نه به کلیک وکړئ. دلته اوس وګوره، Dear seller, thanks for creating a selling on Amazon account. We have completed verifying your identity. دلته اوس لیکل دي چې مونږ هر څه وریفیکیشن هر څه کمپلیټ کو، پوره مو کړو. اوس ته لاړ شه خپل امازون اکاونټ ته او خلاصه کا. اول ته وګوره چې تا نه نور څه سامان غواړي که نه غواړي، نور څه ډاکومنټس. نو مونږ ځو امازون اکاونټ خلاصوو. نو امازون اکاونټ چې خلاصوئ لاړ به شئ ګوګل ته. ګوګل کې امازون سیلر سنټر اکاونټ به ولیکئ، سر نه زه ته ښیم. لاړ به شئ ګوګل ته. ګوګل نه مو چې کلیک وکړو نو دلته به اوس ولیکئ چې امازون سیلر اکاونټ، امازون سیلر اکاونټ سرچ. نو دلته به اوس لاندې راشئ. اے ای مونږ د دبی اکاونټ نو مونږ دلته اے ای خلاصوو، امازون سیلر اکاونټ ډاٹ اے ای. بیا لوګین.
دلته اوس موږ خپل ایمیل ټایپ کوو بیا پاسورډ دلته پاسورډ دلته اوس موږ ګورو چې څه کیږي دلته اوس پریپیرینګ یور مارکیټ پلیس دلته اوس زمونږ مارکیټ پلیس چې کوم موږ دکان ده په امازون کې او اوس موږ دلته جوړیږي دلته لږ لوډینګ ده دلته اوس وګوره زمونږ اکاونټ اپروو شوی ده دلته وګوره زمونږ نام اوریون شاپس چې موږ هلته ورکړی و دلته وګوره زمونږ اکاونټ تقریبا داسې وښیه چې په 40 منټو کې اپروو شوه هلته 2 ورځې لیکلي خو دلته زمونږ اکاونټ په 40 ورځو کې کله چې ستا ډاکومنټ انفارمیشن څه سم ورکړې نو تا اکاونټ به زر اپروو کېږي که چېرته تا خپل ډاکومنټس غلط ورکوې نامه غلطه ورکوې ډیټ اف برث یې غلط وي پیدایشت نو بیا اکاونټ تقریبا 2 ورځې نه هم ډېر ټایم نیسي هلته موږ هر څه صحیح ورکړي وو نو زمونږ اکاونټ اپروو شو نو دلته که تا غواړې چې نور اکاونټ کې د 2 ویریفیکیشن 2 سټیپ ویریفیکیشن کې غواړې که نه کې غواړې دلته ستا و بیا خپل نمبر هم ورکوې هر څه به ورکوې نو دلته اوس موږ بلدانې کلیک کوو زمونږ اکاونټ اوس هر څه جوړ شول فور یور سیکیورټي اپروو د نوټیفیکیشن سینډ ټو اوس زمونږ ایمیل ته یو بل میسیج هم لاړو اوس موږ ځو ایمیل ګورو دلته اوس وګوره زمونږ someone is attempting to access your account دلته اوس موږ ته میسیج راغلو چې څوک ستا اکاونټ خلاصوي نو دلته موږ که دلته ستا اکاونټ ته خپله خلاصوي نو دلته به تا اپروو ولیکې اپروو دلته اوس موږ اپروو کوو مطلب قبلوو یې اوس واپس ځو خپل امازون اکاونټ ته دلته ګوګل ته ځو دلته اوس وګوره بس دلته خپل نمبر ورکه نو آی ډي دې مکمله جوړه شوه نو دا و زمونږ د اکاونټ جوړولو ویډیو نو انشاءالله امید لرم چې په هر څه به پوه شوي وای بس که غواړئ چې امازون اکاونټ جوړه کړئ د دوبۍ یا د یو اس ای یا د کاناډا نو دغه سیم ټو سیم یو شان په ټوله دنیا کې یو شان دغه پروسس ده اکاونټ جوړولو امازون په ټوله دنیا کې یو رقم ده نو که غواړئ چې اکاونټ جوړه کړئ نو دغه ویډیو وګورئ سیم ټو سیم یو شان یې ټول سټیپ وګورئ او بیا خپل اکاونټ جوړه کړئ په خدای مو سپارم مع السلام